بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلیه. محترمینو، یو محترم رو دا پوښتنه کړې ده چې د جنابت غسل سړی کوي نو آیا په پزه به دومره اوبه ګرځوي چې دا پزه دې ترخه سي؟ نو دا کله کله سړی بیا دومره سخت زکام سي، د دې که صحیح طریقه راوښه. محترمینو، پزه ترخول ضروري نه دي، بس لکه څنګه چې اودس کوې داسې نارمل اوبه ور واچوه، بس دا کشنوټې چې کومه خچې ګوته ده دا لږ په وګرځوه، او که چیرې دغه خچې ګوته داسې نوده یې کوې بیا په وګرځئ هم کافي ده. ضروري نه ده چې ته هغه دومره په زوره اوبه ور واچوې، دومره په زوره ور وغورځوې، اخر هغه ګسه ځین زکام سي. دومره په شدت او په سختي سره اچول ضروري نه دي، بس صرف لکه څنګه چې اودس کوې نارمل اوبه ور اچوې دا رنګه اوبه پزې ته ور وغورځوه او په دغه خچۍ ګوته د نوده ګوته په وګرځوه، بس نور څه زیات سختی کول نه دي ضروري. په حواله سره د آپ کے مسئلون کا حل جلد نمبر 3 صفحه نمبر 106 دغه رنګه په حواله سره د فتاوی عالمگیری جلد نمبر اول صفحه نمبر 6. والسلام. تعلیم الاسلام اداره ستاسو د دینی پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب.